امریکا ولې دا جنگ غواړي؟ ځکه چې دا پیشبیني ما په سر د نوي کال کې کړې وه چې 2015 کال به د افغانستان او د امریکې د افغانستان او د پاکستان د جنگ کال دی. دا خبره ما په سر د اول جنوري کې د نوي کال په حساب کړې وه. نو دا دی اوس تاسو ګورئ چې جنگ دی. ولې دا خبر ما کړې وه؟ هلته ما نه سوال شوی چې ولې دا جنگ خیر امریکا غواړي؟ مالې په دې غواړي چې دا د امریکې نیاز دی دې جنگ ته. نیاز یې د څه لحاظ نه دی. اوس چې تاسو ته وایم د چین جواب هم لاسته درځي، د هندوستان هم درځي. د دې کې د امریکې نیاز دا دی چې امریکا غواړي چې پاکستان په دې جنگ کې ونښلي په دې سیمه کې افغانستان سره. په دې پوهېږي چې افغانستان خلک داسې دي لکه غومبسه چې تر هغې پورې خپل کار یې نه کړي پرېږدي دی نه. که څه ورسره که نه به دې ته دی او دا تجربه اوس هغوی لري چې دا یوازینی قوم دی چې دا کار کولی شي. نو پاکستان راکاږي دلته. کله چې پاکستان دلته په جنگ کې ونښلېږي دا تضعیفه کېږي، دا تسلیحاتو ته ضرورت پیدا کوي، پیسو ته، د امریکې ته منډه وایي. نو امریکا په دې باندې دوه کاره کوي. یو ورته وایي چې اتم نه به دې تېر شي، دویم دا دی چې د سیپاک ون بیلټ روډ نه به تېر شي، چین مین به دلته کار نه کوي. دا د امریکې شرطونه دي. اتم بم نه به دې تېرېږي، کومک در سره کوم، او د چینایانو رخصتایي به د سیمې نه دلته به ون بیلټ روډ به راته نه جوړی، کومک مرسته در سره کوم. که مرسته که دا کار نشي کولی دلته به بس خپه دې اوس بنده د خوله ډغرې او ښه پوهېږي چې په دې ډغرو کې خپه ورته ماتېږي. بل درېیم هدف د امریکې په دې سیمه کې دا دی کله چې د پاکستان نه اتوم واخلي او پاکستان دلته تضعیف کړي، نو د بلوچستان او پښتونستان کې چې د ازادۍ د غورځنګ روان دی، دا د هندوستان او د امریکې په ګډ جوړ باندې روان دی، د دوی په ملاتړ روان دی. تاسو چې مخکې سوال وکړئ چې د هندوستان انټرست دلته څه شی دی؟ ولې امریکا خپله پاکستان سره ولاړه ده، هندوستان چې پارټنر دی هغې ځان نه لرې کړی دی، هغې افغانستان ته نږدې کړی دی. د دې پالیسي ده. زه به د پاکستان سره ودرېږم، دا به تشویقوم، ته به د افغانستان سره ودرېږې چې هغه ملای ضعیفه نه شي، که کومک ته ضرورت لري چې پاکستان دلته ښه ووهل شي. کله چې پاکستان دلته وهل کېږي، دلته دوی لګیا دي تقویه کوي BLA، TTP، پښتو غورځنګ، سندودش او کشمیر. دا 5 حرکتونه دي د ازادۍ. دا چې دوی تقویه کړل، دا د بلوچستان او د پښتونستان سیمه چې پخوا دا د افغانستان لپاره جنگ پیروانو چې ما به همیش دا ویلي چې لوی افغانستان لپاره جوړیږي، او دا د امریکې په پالیسي کې د 1980 کې تاسو وګورئ همدا چې دا د افغانستان خاوره ده. په 2000 کال کې وګورئ د امریکې خارجه پالیسي کې دا د افغانستان خاوره ده. خو د یو کال رئیس کېږي د 2023 د جون نه را په دې خوا راونیسه، یعنی یو کال کېږي. دا پالیسي شفت شوې ده. دا پالیسي د امریکې اوس دا ده چې دا سیمې که ازادي افغانستان ته ولې ورکو؟ همدا به بفر زون کو په منځ د هندوستان او افغانستان کې دغه سیمې به ازادي کو. د ګوادر به د اوبو بندرګاه شي د امریکې، او وزیرستان شمالي جنوبي به هغه د منرالو ته چې دی ضرورت لري چې کله چین ته وزرګزاري کوي، کله په یوکراین کې به باندې قیمت ګذاري کوي، کله بلې دنیا نه، دا ټول موجود دي په وزیرستان شمالي جنوبي کې. او پنجاب لګیا دی هغه وړي. نو یو خو به دا دی چې د چین ملا به ماته شي، کمربند ون بیلټ به د منځه لاړ شي، بل د اسرائیل تقاضا به پوره شي چې اتوم د پاکستان د لاس نه ورته واخیستل شي. درېیم دا دی چې دلته یو بفر زون به جوړ شي، امریکا به خپل پایګاه دلته جوړه کړي، او دلته به د دې د منرالونه چې دا د امریکې لاسه